ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اللہ تعالی کل صفتون دی یو صفت پکی صمد دی اللہ الصمد اللہ پاک چاہتا محتاج ندے بے نیاز دے بے پرواہ دے چاہتا محتاج ندے اور دا تمام مخلوق محتاج دی دا اللہ نہ غیر چس سیزنے دا ټول محتاج دی که فرشتی دی نا غم محتاج دی او که انسانان دی نو دام محتاج دی پا انسانانو که خکل پیغمبران دا ټول اللہ تا محتاج دی یو اللہ دے چه چاہتا محتاج ندی دا بندیانو حاجتون دی او هر یو حاجتمن خپل حاجت غواړي مطالبه کوي زما حاجت پورا کا وڅوک په خپل حاجت باندې پويږي او څوک په نه پويږي په طریقه د غوستو باندې څوک پويږي او څوک نه پويږي بیا دغه حاجت چې وته ملاويږي په طریقه استعمال باندې پويږي او څوک په نه پويږي ماشوم چې اوږي وي نو دی خوراک غواړي ناول خو خبرې نشي کولی جاړي نو په ژړا یې مور پوه شي چې دی څه غواړي خوراک نه ورکي او بیا داسې په مزه مزه چې دی خبرې شروع کي نو هغې خبرو کې هم دی خپل د خوښې څیز یادوي چې راکه یو ماشوم به جړل وی چم نو مور بوله د غټو روجونو یو چم جوړ کا به ولا ورکوي دا والا دا به اوخواړه نو بیا به وی چم نو مور بوله بل داسې یو چم ورکه او اخلاص که بیا به جړل قلارېده نو بس چم به وی او مور به د روجو چم ورکوله جړه کمه نه شوله نو چا ورته وی دله د په شانتي او ماشوم راوړه چې دې څنګه خبرې کوي چې هغه سي هغه د په خبره پیچ دا دې سوي چې چم او چم وای نه قمر ماشوم راوست نو هغه چې دوی چم ناغه ته کوټي کوټي خوره کنه چې نچوي دا چم هغه وی چومه د ډېر موړوالي نه چوم او مور به په نه پیدا ناغه وی جوړ دی چې چم د روجو چم به ولا ورکاو ناغه به نورم مور شو انکار یې کوو نه د خوراک نه خوراک کېده خیټه ته ارسو تل خپلته بیا زیدل نه نو د هغې د لاسه چوده وی چوم نو مور به وی چې دی چم غواړي نه ماشوم پې پوهېده وی کوټي کوټي خوره لږ لږ خوراک کوه که نه ډېر مه خوره نو بعض انسانان د دې ماشوم په شانتي دي کم شی چې په صاف نی نو بیا هم غواړي لکه دا دنیا په چا صافه ده او په چا نه ده صافه دا نیکان او بزرگان دي په دوی دنیا صافه ده دوی له چې خدای څونه دنیا ورکوي نو دوی په د آخرت ګټه کوي نو دی په اندازه دنیا استعمالوي
لکه ماشوم چې بل ورته وي لږه لږه خوره. نو نیکان بزرگان دنیا ځان له لږه استعمالوي، د الله د رضا لپاره ډېر استعمالوي، نو چې څونه ډېره ده نو هغه له د آخرت توښه ده. او د ناپوهه ماشوم په شانتې د بعضې ناپوهه انسان ټول په خلاف شریعت کارونو کې دنیا لګوي، نو دی پې چوي او نورم ورچي، چوي او نورم ورچي. یو بیماری ده چې په هغې کې د بنده تنده زیاته شي، نو چې څومره اوبه څکي نو تنده ختمیږي نه، نو که د دنیا دا سمندرونه ټول ورته د خېټه کې ور واچوي نو دی بیا هم تږي وي. نو دنیادار انسان دې دنیا غواړي، مړېږي پې نه. نو د دنیادار انسان دا سترګې یا به په قناعت او په صبر باندې ډکې شي، او یا به د قبر په خاورو باندې ډکې شي. یا قناعت پر کند یا خاک گور. قناعت صبر والا دا سترګې مړې بکی، او یا به د قبر په خاورو موړ شي. نو دنیا دا زموږ د ټولو حاجت دی، دنیا به غواړو. د دنیا نه انکار نه کېږي چې دنیا خراب شی دی او نه به یې غواړو، نه غواړو به دنیا، خو په یو خاص مقدار کې به یې غواړو. په اندازه باندې دومره مینه ورسره وکړه چې د الله مینه پکې غالبه وي، نو د دنیا دا مینه دې مغلوبه وي. غیر چاپېره ټوله دنیا او د دې دا محبت دا یو دریاب دی، یو سمندر دی، خو د مسلمان دا زړه دا پکې کشتی ده. اوس دا کشتی ګورې بغیر د دریابه نه ګرځي، چې تا کشتی جوړه کړه د کوټې په چت ته ایښې، نو دې باندې ته څه فایده اخلي؟ هېڅ هم نه. په اوچه ځمکه کشتی پرته ده، عمر لرې پرته، هېڅ فایده پکې نشته. نو دې سمندر ته کشتی ور واچو، نو کشتی نه بیا فایده واخلي، مال پکې وړې راوړې، او که انسانان پکې پورې باسي. نو د مسلمان دا زړه دا کشتی ده، او د دنیا دا مال او دولت او عیش و عشرت دا ورته سمندر دی. نو د دې کشتی د دې سمندر سره محبت شته، خو بهر دننه به پکې نه، دې کشتی کې دننه د الله محبت وي. اوس که دا کشتی لږه غوندې سوری شوله او دا اوبه ورته ور دننه شوې، یعنې محبت په دې زړه کې ور ننوته، نو دا کشتی ډوبه واله. څه وخت پورې به بیا به ناګانه ډوبه شي، ختمه شو، هېڅ فایده هم پکې نشته دی. نو د دنیا تمام نعمتونه الله انسان له پیدا کړي دي، او دې ته فایده واخلي. خو په کومه طریقه دې ته واخلي؟ په داسې طریقه دې ته نه فایده واخلي چې خالق د کائنات پکې رضا او خوشحاله پاتې شي او ددم فایده وشي. په داسې طریقه دې د دنیا نه فایده نه اخلي چې په ظاهره خو د فایده وشوله، خو خالق د کائنات پکې د ده نه ناراض او خفه دی. د دنیا نه انکار نه کیږي، خو آخرت ایریدل د لوی نقصان خبره ده. ځکه قرآن کې الله فرمایي چې ومن الناس من یقول، بعض خلک داسې چې الله هغوی وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیا کې دنیا راکې، او د آخرت اړو سوال کینا ما له فی الاخرة من خلاق، د ده په آخرت کې هیڅ برخه نشته دی. هر ځای ته چې ورسېږي، هر ځای کې دې خبره کوي، نو د دنیا خبره کوي، دنیا غواړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا، بس په دنیا باندې لګیا دی. د کم بنده چې د کم سیز سره شوق او محبت وي، کمې روزګاري زنکدن کې مقه خبره وي. دنیا ټوله تر زنکدنه پورې همدغه یو فکر وي. یو فیجي صاحب هغه وی یو سړی را پسې راغی چې کور کې مریض دی عمري، راشه لږ سورت یاسین ورته ووایه. حافظي صاحب وی زه لاړم او ما ورته سورت یاسین شروع کړو. هغه به لږ ساعت پس وی چې ډر رہے وی ما سورت یاسین وی او ته به ساعت پس پکې ډر رہے ګډې سرولې، نو هغه ګډو ته به ډر رہے کول، نو دې ځنکدن کې هم لګیا دی ډر رہے کول. یې په ډر رہے کې لاړو، ډر رہے شو، لاړو مړ شو. نو ګوره تر آخر وخته پورې د ګډو د سرولو هغه آواز د کړی دی، نو آخري ځنکدن کې هم د کلمه نه ویله، کلمه شهادت یې نه وی،
او مخه د ګډو آوازې کو. نو دنیا یو خاص اندازې پورې د دې مینه وکا، دومره نه چې بس هر وخت دنیا او دنیا. دنیا غواړه خو صرف دنیا نه، د آخرت سوال به ورسره کې. زمونږ ډېر حاجیان صاحبان چې حج له لاړ شي نو د بیت الله په خوا کې ولاړي، د حجر اسود په خوا کې ولاړي، په صفا مروه ولاړي، عرفات میدان کې هم دقه د دنیا سوال کوي او د آخرت نوم نه اخلي. یو کس د حجر اسود خوا کې ولاړو، وی خدای چې پاکستان ته واپس ځم چې د رونو دکانونه مې د سرو ډکي، د رونو دکانونو لپاره حجر اسود خوا کې سوال کو. بل یو کس نه مې وویل صفا مروه سره ولاړ دی دوا کوي، وی د عثمان غني د خزانو نه ده نه غواړم. هم ټوله د دنیا خبره ده. نو د آخرت به کله غواړي چې په دغه خاص کل مقاماتو کې هم ته د آخرت سوالونه کوم، دغه دنیا او په خپل کلي کې هم دنیا، نو د آخرت به کله شي. روز دې تیره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. دا خدای به کم ځای کې یادو، د آخرت به کم ځای کې یادو. د دنیا وسره خوا کې آخرت جوخته، ځکه دا دنیا خو لګه ده، دا فنا کېدونکې ده، ختمېدونکې ده، او آخرت دې نه ختمېږي. یو بادشاه ځان له محل جوړو، ماهرین یې راجمع کړل. وی ماله داسې محل جوړ کې چې پاغې کې هیڅ قسم عیب نه وي. نو ماهرین لګیو سوچونه فکرونه کول او نقشې تیارول او کار شروع دی. هر څومره موده چې تیره شوله او محل تیار شو نو بادشاه راغی او په خپله معاینه وکړه، پکې څه عیب او نقصان بیا نه مونده. محل ډېر اعلی دی. ناغه بیا اعلان وکړ، وی زما دې محل کې څوک څه عیب او څه نقصان ما ته وښیې، که چاته پکې څه نقصان ښکاري چې هغه ته نه لرې کړم. نو چې څوک به راتلل او معاینه به یې وکړله، اخر کې به یې وی چې دا ډېر اعلی دی، دی کې هیڅ قسم عیب نشته دی. یو بزرګ هم راغی او دې محل ته ورننوت او ګیر چاپېره یې وکتل، وی ډېر ښکلی محل دی، خو یو دوه عیبه پکې دي او بس لاړه. بادشاہ ته خلک رالل، ورته چې یو ملنګ راغی یو بزرګ، او دا خبره وکړه چې ډېر ښکلی محل دی خو او دوه عیبه پکې دي او نورې الو نه وی ولاړ. بادشاہ وی فوراً لاړ شه دا سړی مال زر راولئ، حاضر یې کړئ. سرکاري کسان لاړ او ملنګ ارض ته چې رسېدلی واپس یې راوسته، بادشاہ ته مخامخ که. بادشاہ ورته وی زه غواړم چې زما په دې محل کې چېرته عیب وي او ما ته یې څوک وښیي. نو نن ته راغلی او تا وایې چې دې کې عیب شته، نو دې کې څه عیب دی ما ته یې وښیي. نو هغه وایي بیا ښکته پورته داسې محل ته وکتل چې ډېر ښکلی محل دی خو دوه عیبه پکې دي. وی بادشاہ ورته چې زر وایې کوم عیبونه دي؟ ملنګ او بزرګ هغه ورته وایي چې دې کې یو عیب دا دی چې دا ډېر ښکلی دی خو ته به پکې همیشه اوسېږې نه، دې محل کې به ته همیشه اوسېږې نه، څه وخته پورې به یې نو بیا به ته لاړ شي. نو دا محل بیا دغسې پاتې چې ته نه خو دا ناقص شو چې ته پکې همیشه نو دا به ښکلي. او دویم عیب پکې دا دی چې څه زمانه تېره شي نو دا محل ښکلی عالی شان دی نه بیا یو کنډر جوړ شي، دا به د اوسېدو قابل نه، به دقه دوه عیبه پکې وي. بادشاہ له فکر آخرت طرف ته راواړو چې زه به دې محل کې همیشه نه یم، او زما نه پس به څه وخته پورې خو دا محل ابادي خو په دې به بیا فنا راځي، نو دا به کنډراتو شکل ته اوړي. وګوره د پخوانو بادشاهانو محلات د کنډراتو په شکل کې اوسه بالکل ختم شوي دي. وی دا شاهي قلعه ده، نو کم دی هغه شاه پکې کم دی؟ شاهی قلعه خدا خو شاه نشتا. د شاه داغه بادشاہ خاندان والا څوک شته؟ ناغه شاهي خاندان والا هم څوک نشته، هیڅ څوک هم نشته. جوړ یې که خو لاړه ختم شو. په قطر کې
یو صاحب وای چې ما یو ډېر ښکلی محل ولیده، نو یې تپوس مې وکړ چې دا د کم بادشاه محل دی؟ وی چې دا د قطر د یو مالدار ترین تاجر بنگله ده. نو مې چې هغه سړی کم دی؟ وی چې دا په ډېره موده کې دونه وخت کې تیار کړی دی، او چې کله تیار شو نو 4 کاله په دې کې اوسېدلی دی، بیا وفات شو. مې ورته چې اوس کم ځای کې دی؟ وی چې دغه ځای کې یو مقبره ده، هلته قبر دی. وی چې لاړم نو یو خوشي ځای و او په هغې کې 2 قبره وو. مې چې دا یو خو د دې مالدار ترین تاجر قبر دی، د خوا کې بل قبر د چا دی؟ وی چې دا د قطر د یو ملنګ چې په بازار کې به خیر غصه دا هغه قبر دی. یو خوا مالدار ترین تاجر د ملک، خوا کې ورسره د دنیا ملنګ، دواړه یو ځای ته لاړل. دغه بزرګ محل وکته، وی ډېر ښکلی محل دی، خو یو دا چې ته به پکې همیشه اوسېږې نه، او دویم دا چې ته به نه، نو دا به کنډر جوړېږي. او بیا ورته وایي چې دې محل باندې د څونه خواري کړې ده، نو څو ورځې پس به ستا یو بل مقامي 2 ګزه قبر دی، هغې دپاره دې څومره انتظام کړی دی. وی بادشاه حیران پاتې شو چې واقع عیبونه خو داسې دي چې دا زما د وسه بهر دي، همیشه پاتې کېدیم نشمه، او تر قیامته دا محل قایمېدیم نشي، دا به غورځېږي. البته قبر بیا داسې ځای دی چې د قیامت د ورځې پورې د هغې نه بنده وځي نه، او مخکې کې پروت وي. نو په دې دنیایي محل کې چې په اوړي کې د یخنۍ انتظام کې پکې، او ایر کنډیشن پکې لګي، او په ژمي کې د ګرمۍ انتظام کې د ایټرو انتظام دی کړی دی پکې، او د حسن د پاره پکې قسم قسم نقش و نگار کړی دی، د آرام د پاره صوفې او متکې وغیرہ بسترې پکې دي. د قبر لدې څه کړي دي؟ نو دا ځای له دونه کار وکړه چې څونه پکې اوسېږي، او قبر له دونه کار وکړه چې هغې کې څومره اوسېږي. نو په دې دنیا کې خو چې د یو بنده عمر زیات شي، نو خو یو 100 کاله دي شي، یو 200 کاله دي شي، او د نوح علیه السلام عمر دی شي 1000 کاله دی شي، 1050 سال د نوح علیه السلام عمر. څه شو لا اوس پسې بیا څونه زرګونه تیر شو او تیر به شي، دغه علم خدای ته دی، په قبر کې به څونه وخت تېرېږي. د هغې دپاره فکر وکړه، د دنیا سره محبت وکړه، او په یو اندازه، د اندازې نه زیات نه، چې د دنیا یو څیز درنه فوت شي او ستا ورپسې بیا زړه خوږېږي او بیا غمجنې او جاړې، نو دا جړه چې د دنیا د شیز پسې کې، نو دغه عمره دی آخرت پسې وکړه. دغه جړه د آخرت له پکار ده، دنیا له نه. د دنیا څیزونو پسې جاړه ما، که د دنیا یو څیز درنه فوت شو، درنه ختم شو، او ستا په زړه اثر ونه شو، ته غمجن ښکاره نه شولې، نو ستا د دنیا سره محبت نشته. او که د دنیا یو څیز دی د لاسه لاړ او ته پسې جاړې، نو ستا دنیا سره ډېره مینه ده. نو دا دونه مینه چې جړه پکې کېږي، دا د آخرت سره پکار ده، دا د الله د یارې دا جړه پکار ده، د دنیا د یارې نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه څه تجارتي مال را روانو بحري جهاز کې، څوک راغی ورته وایي چې حضرت هغه بحري جهاز خو ډوب شو. وی لږ ساعت یې سر ښکته کړ او بیا سترګې پورته کړې، وی الحمدلله. چې څه وخت تېر شو، بیا بل سړی راغی، وی حضرت هغه خبره دروغ شوله، بحري جهاز ډوب شوی نه دی، صحیح سالم دی. وی بیا سترګې ښکته کړلې، لږ ساعت چپو، وی بیا سر پورته کړې چې الحمدلله. وی بیا تېنه خادمان تپوس کوي چې حضرت وختي خو خبر راغی چې بحري جهاز د مال سره ډوب شو، نو په هغې م الحمدلله، او بچ شو په هغې م الحمدلله، په دې خو موږ نه پوهېږو. وختي خو د غم خبر راغی، نو په کار چې تا چې انا لله و انا الیه راجعون، هغې سره خو الحمدلله نه وه په کار. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی
وی چې کله مال خبر راغی چې بحری جهاز سره د مال ډوب شو ما د خپل زړه ته فکر وکړ چې د دنیا پر ختمېدو باندې په دې زړه څه اثر وشو زما چې د الله سره کم تعلق دی هغې باندې څه اثر وشو وی ما دې زړه ته کتل هېڅ اثر پې ونه شو د الله سره چې کم مینه محبت دی او کم ربط او تعلق دی هغې باندې اثر ونه شو وی په هغې مې چې الحمدلله وی لږ ساعت پس چې بیا خبر راغی چې بحري جهاز صحیح سالم دی مال تباه شوی نه دی وی بیا مې زړه ته وکتل چې په دې باندې په دې زړه څه اثر وشو د الله سره چې کوم تعلق دی وی بیا راته راغله معلوم شو چې هېڅ اثر پې ونه شو وی بیا مې چې الحمدلله که دنیا رانه او که دنیا لاړه زما پې څه زما تعلق د الله سره دی زه د الله یم او د الله چې کوم څیزونه یې ما لی راکړي دا زما دي الله زما او زه د الله د چې کله د دار سے مقام ته ورسېدلې چې ستا د الله سره دومره محبت دی که دا دنیا رکه شوله او که شته شوله پتا اثر نه کېږي نو ته د الله عاشقې او کله د دنیا څیزونه سره جاړې را جاړې نو ته د دنیا عاشقې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو ځل د چین بادشاه نه یو تحفه راغلی یو مزېداره شیشه وه نه کله کله چې هغې به مانځه ته ځان تیار کړو دغه شیشې ته به مخامخ شو ځان ته به یې وکتل پټکې به یې سم کړو ګیره مبارکه کې ګمنځ به یې وواله ځان ته به یې وکته بیا به مانځه له لاړو ډېره قیمتي شیشه وه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل ځای کې عبادت کو او خادم صفایي کول نو په صفایۍ کې هغه شیشه ماته شوله ډېره زیاته قیمتي شیشه وه نو ډېر خفه شو چې اوس به حضرت په دې باندې څونه خفه کېږي او څه نه چې ته ازار راته ونه کړي نو بیا داسې په یره یره راغی حضرت ته وایي چې از قضا آیینه چینی شکست بس د الله فیصله وه د تقدیر لیکو آیینه چینی شکست هغه د چین شیشه ماته شوله چین والا بادشاہ چې کومه شیشه را لېږلې وه د مخکې ته ماته شوله از قضا آیینه چینی شکست دیوتی خوب شد اسباب خودبینی شکست خوب شد ډیر خو شو اسباب خودبینی شکست د خپل ځان د کتو اسباب ختم شو بس ځان ته نه ګورم بس الله ته به ګورم سبا شیشې ته ګورم را ګورم نو د دنیا څیزونه که ډېر هم ښکلي دي خدا بس ختمیږي فنا کېږي او بنده ترې نه روان دی نو کوم اړخ ته روان دی نو د حق اړخ فکر هارون الرشید بادشاہ یو ښه بادشاہ و د هغه ډېر واقعات درس عبرت دی د امت دپاره پکې نصیحتونه دي عبرتونه دي د ده په زمانه کې یو بزرګ دی بهلول نومې دی خلکو به ورته لیونی وي بهلول مجنون خو په حقیقت کې هغه بهلول دانا و ډېر هوښیار و بادشاه له به راغی نو بادشاہ به سره گپ شپ لګو خندا خوندي به کوله ټوکې به یې پورې کولې او بادشاہ خپلو کسانو ته ویلي وی بهلول لیونی چې کله راځي نو ګورې دی به منې کوی نه دی د ماله ډایرک راځي نو درباریانو منې کو نه دی به راته یو ځل هارون رشید بادشاہ یو امسا واغېشتله او بهلول دانا له یې ورکړله او ته وی بهلوله وی دا امسا ما تاله درکړله خو چې داسې کس تا ولیده چې ستا نه کم عقل او بې وقوفو نو دا امسا هغه له ورکه چې ستا نه بې عقله وي نو دا امسا به هغه له ورکې بهلول ښه په خندا باندې واغېشت دی ونه چې ما ته خو یې بې وقوف وی ما ته بې عقله وي دی ونه وی واغېشته وی ښځه ټیک شو که ما چې ته کم عقل بې وقوف ولي دا به هغه له ورکمه موده ډېره تېره شوله او دی بیا راغی بادشاہ له چې ورغی نو بادشاہ سخت بیمار و طبیعت یې ښه نو نو بهلول چې وله ورغی ورته یې څنګه هارون رشید ته یې څنګه او ورته یې بس بیمار یم او د آخرت په سفر روان یم د آخرت په سفر روان یم دی ورته د آخرت په سفر روانې وی او وی د سفر لپاره مخکې څه فوجیان دي لېږلي دي
سلخکر دې لېږلی دی او تی بیا د بې وقوفو خبرې کې دې سفر له څوک مخکې فوجیان لیږي نو ورته وی بادشاه تا چې به د خپل ملک د لرې لرې علاقو سفر کو او ته به چې تتلی نو مخکې به دلته فوجیانو لیږل ستا دپاره بیا مخکې انتظام وکړ په لاره باندې د دمې دپاره به یې ځایونه جوړ کړ نو هلته به تا دمه کوله د خوراک څښاک انتظام به حفاظت له فوجیان به نو ته چې د آخرت په دې سفر روانې نو د دنیا وړو سفرونو له خو تا به فوج لیږه خوراک څښاک به دې لیږه ځای په ځای د دمې او د دیرې ځایونه به دې جوړول اوس دې لوی سفر له چې ته روانې مخکې د لښکر لیږلی دی څه توخه دې لیږلې ده خوراک څښاک دې لیږلی دی د دمې ځایونه دې جوړ کړي دي وی هارون رشید سترګې ښکته کړه چې واقعي ما خو د دې سفر دپاره مخکې انتظام نه دی کړی نو بالول سره امسا وه وی بادشاه ستا نه زیات بې وقوف ما لیدلی نه دی دا امسا ستا ده همتاله مې واپس در کړله تا وی چې دا چا کم عقل له ورکه نو ستا نه زیات کم عقل نشته چې د دنیا د سفرونو انتظام کې او د هغه ځای دپاره د هېڅ انتظام نه دی کړی هر بنده دی د ځان ته فکر وکړي چې زه په دې دنیا کې څومره یم نو د دې دنیا د راحت انتظام دې دومره وکړي چې څونه پکې دی مال دومره را پیدا کا بچی دي دې بچو دپاره د آرام او د راحت انتظام وکړه یاران دوستان دي دوی دپاره د آرام او د راحت انتظام وکړه خو دا ټول به پاتې کېږي دومره انتظام وله وکړه څومره چې د دوی ضرورت دی د ضرورت نه زیاتي ورله مه کوه ځکه ضرورت نه زیاتي دا ټول پاتې دي ځان سره یې څوک هم وړی نشي انسان د خپل زندګۍ تر اخره پورې چې وسې کېږي نو دی کوشش کوي چې ډېر سره پیدا کړمه خو چې کله انسان وفات شي د دې بدن سره متعلق حالات دي نو چې څنګه دی مړ شو نو ګوره د یو روح دی دقه روح ته نه فرشتو یوړه روح فرشتو یوړه بدن پاتې شو نو بدن چې په دې قبر کې کېښوده نو په دې بدن کې دا غوښه ده نو غوښه ته چینجو یوړه او بهر دنیا کې مال دی نو مال ته وارثانو یوړه غوښه یا په قبر کې چینجو خوړلې ده او یا نه ده خوړلې خدای خوا چې څه مالو نه هغه وارثانو واغشته او بیا د اډوکې پاتې شو نو چې څه موده تېره شي نو دا اډوکې د خاورې وړله خاورې شو نو یو د عمل پاتې شو بس نو روح د فرشتو یوړه او غوښې د چینجو یوړی او اډوکې د خاورې یوړل او مال دی وارثانو واغشته او پنځم نمبر کې یو عمل دی که نیک دی او که بد دی بس دقه پاتې دی دا عمل دی بیا نه ختمیږي نو که د بدۍ عمل کړي وي نو د دې بد عمل نه بیا ماران لړمانان اژدهاګانې جوړیږي او په دې قبر کې د انسان له ټک ورکوي ګنده شکل کې سخا شکل کې قسمه قسم موزر زناور ته جوړیږي هغه د بنده له راځي او ټک ورکوي او خوږی او که نیک اعمال چا کړي وي نو د هغې نه ښکلي ښکلي شکلونه جوړیږي او په دې قبر کې دې مړي سره وي او تر قیامته دې خوشحاله ساتي نو بس یو ستاسو د ټولو حال ښه کي د آخرت دا حال او د دنیا حال دواړه د الله پاک خکی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا یا الله من ته په دنیا کې نیک اعمال راکې وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة خدای دنیا کې نیک اعمال را وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې دا غي نیک ثوابونه راکا وقنا عذاب النار او من د عذاب د اورنا د جهنم د عذابونو نم بچکا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله په دنیا کې چې کم خیر او ښېګړه پیغمبر علیه السلام در نه غوښتې را هغه نیک اعمال دي
کاغه نیک اولاد دی کاغه نیک یاران دوستان دی که نیک ماحول دی خدای دغه خیګړه په دنیا کې راکا وفي الآخرة حسنه او په آخرت کې داغه اجر او ثواب نیک درجه اوچته درجه د جنت هغه لازوال نعمتونه را لراکي وقنا عذاب النار او دا دوزخ د اور نه خدای من ټول اوساتي تو اللہ 1,24,000 پیغمبران را لګلی دي او دیتا ته احکام شریعت خولی دي دغه حکمونو تابعدار اوسېګا په دې باندې عمل کوا دین د عقل تابع نه د نقل تابع نو الله په خپل کارونو خپيږي ہر کارے پا حکمت سره کړی عبس پکې اس نه دی کړی نه الله عبس کار کوي نه رسول الله عبس کار کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فدا لوی دنیا دا عظیم کارخانه دا الله پیدا کړی دا او دا عبس نه پیدا کړی دا انسان جن دی سره پاره پیدا دی د یونان خلق دا ډیر زیات اوخیار ګڼل شو خلکو به یونان والا ډیر زیات قابل ډیر پوه خلق دي اوس هم بعضې باندې چې ډېر هوښیار دي هلک وایي دا چې ته یونان نه راغلی سه نو یونان والا ماهرینو د پیغمبر علیہ السلام پیدائش نه مخکې د یونان هغه هوښیار خلک هغې را جمع شو او یو میټینګ یې وکړو وی دا انسان الله سره لپاره پیدا کړی دی نو ډېر بحثونه وشو مجلسونه وشو اخر کې فیصله وکړله چې انسان دی له پیدا دی چې د دنیا د خوندورو څیزونو نه خوند او مزه واخلي بس دقه د پیدا دی د دنیا چې څومره د خوند او د مزې څیزونه دي انسان دی له پیدا دی چې د دې خوندورو څیزونو خوند واخلي مزه واخلي بس دا د یونان هوښیارو خلکو فیصله وکړه او دا فیصله غلطه ده ولې غلطه ده دنیا کې ډېر خوندور څیزونه دي او د دې خوندورو څیزونو نه انسان فایده نشي اخیستی خوندور څیزونه به مخې ته پراتی او د انسان به ورته جاړي خوند مزه به ترې نه اخلي د ده په ځای خو ځناور ښه دی د خوندورو څیزونو نه خوند او مزه خو دا ځناور ښه اخلي ښه مزېداره شنه ګیا ده ښه خوند کوي هغه غویې پرې راپرانځه خوند او مزه به واخلي ښه به وخوري غوا راپرانځه ښه به وخوري د دې غوا په مخ کې د دې غوا بچې حلال کا او بیا ورته ګیا واچه هغه بچې ټالته کې وایي دې خوا دا لګیا ده ښه خوند وایي د دې ګیا نه خوند او مزه اخلي او بچې حلال شو ښه مزېدار پولاوړه والا ګډان چرګان سرخ پرخ دی ورته کړی دی او ښه مزېدار میوجات دي یو سړي ته یې مخې ته کېده او ناګهانه د هغه د سترګو نوښ کې شروع شوې پروس کال میں بچے مړ دی مې را یاد شو پروس کال مړ دی هغه ماشوم پاک مې را یاد شو لړکه دا طعام مې د مخړه ته مې نه کېږي په اړه مې خبره پروسکنې مړې اوس یاد شو دې د دې خوراکونو نه مزه اخیستی شي نشي اخیستی که اوس دته څوک وایي چې بچې دې پالشي کېږي د ده مخکې نه پالشي کوي د مخکې نه پالشي کېږي هغه چې ته په پرده کې حکومت یې پالشي کوي خو ده ته ښه طعام مخې ته کېدی به وخوري
دې بچی ویلی نه یا رشنا ویلی نه رشتہ دار ویلی نه خدای خبر شوی چې هغه پانسی کیږي نو دې د خوندور سیدونه خوند نشي اغشته زول غم و تراشی راتلون کې غم و تمخه تراشی د خوندور سیدونه خوند انسان نشي اغشته دې په دې خو زناور خاخلی د انسان د جن مقصد د خوندور سیدونه خوند مواغشتل ندي انسان دې له نه پیدا چې دې خوند او مزه واخلي بل مقصد دے هغه مقصد د پاره دا انسان الله پاک پیدا کړی دی اوس کدا مقصد الله او الله رسول من ته لخی او د تمام انسانانو ته چې سوچ وکړي چې هغه کوم مقصد دی دا هغه مقصد با پیدا بہنے کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سره جوړ شو لا الہ الا اللہ لپاره قانون پکې تر اوسه پورې راغی اسلامی قانون د خلکو لا اختیار ورکړی شي ځان له قانون جوړ کړي په 25 کال کې د دې قوم په یو خبره اتفاق رانغی نو کله انسان د زندګۍ مقصد معلومون د انسان ته حواله شنو پاکستان ته جوړ شو ټوله دنیا د پاکستان دی دا الله حکم باندې معلوم نشي شیطان در پسې لګېدلی دی تا نه پرېږدي دی تا چې ته د ژوند مقصد معلوم کړي نو خدای الله پاک په خپله ووایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیریان او بندیان انسانان صلی الله پیدا کړی دي د دوی د جن مقصد سره د جن مقصد دا چې دوی د الله عبادت کوي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان اصل او پیره دا د تابع دی نو دا انسان او پیره دا الله عبادت له پیدا کړی نفس او شیطان هم وسره شته پیره په تعداد کې زیات دی او انسان پشمار کې کم دی په یو ځای کې چې یو انسان موجود وي نو نه به پیریان موجود وي دا لس شو هر ځای کې چې یو انسان موجود دی لس پیریان دی دونوں زیاد دی شمار د دوی زیاد دی آیات کې ذکر داغي مخکې شو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو بنده با عبادت کوي دل پیدا چې عبادت وکړي د دنیا دا نور کارونه دا مقصد نه دی ضرورت دی دا ضرورت دی مقصد نه دی لکه بنده یو ښکلی مکان ځان له جوړ کړي ډېرې پیسې پرې ولګوي خو په دې کور کې هر څه شته یو پکې فلش هم دی د اودس ماتي ځای په هغې هم خلک ډېرې پیسې ولګوي ښه مزېداره یې جوړوي خو دغه ځای کې دې د شپې وله کېدی شي یا د ورځې د تنهایۍ کې پټې ډډه لګوي نه هلته تللی شي چې اودس ماتي ځای کې به یې پټې ډډه ولګو بیا به وځو نه دغه ځای آرام نه دی د ډډې لګولو ځای نه دی بلکې یو خاص مقصد دی هغې لپاره به ځي او هغه مقصد چې پوره کړي زر به ترې وځي دغه ځای کې څوک شپې ورځې نه تېروي دا د دې ټول کور یو ضرورت دی نو دا دنیا او په دې کې چې دا څونه کارونه دا ضرورت دی مقصد نه دی مقصد د آخرت ته د الله رضا ده او په فلش کې به ټول عمر څوک نه تېروي
مقصد له ورځي او چې ضرورت لا او چې ضرورت پوره شو بیا به نه وځي. نو د دنیا دا کارونه دله به ضرورت له ورځي خپل ضرورت به پوره کې بیا به ته خواروځي مقصد له براده او مقصد د الله عبادت او بندگی. نو ته بندې خدای پیدا کړې بندګې لا نه چې تا باندې خوروي غوښه حلوا او خرغ وایه مالک ساتي د بار د پاره نه چې خرڅو کې نوی پتخ بالا زمیدار که خر ساتي هم او که غوایه ساتي هم بار پر وړي دیره چا خر ساتلی نه چې کور کې مزیدار تخت دا و پاغې د پاسه ناستی او عبدالله او متکی او بسترې دا به ورته اچولي خر به پاس کېنولي نه نه خر غوایه خاون ساتي د بار دپاره نه چې خر څوک کېنوي په تخ بالا. نو ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا. د رجل مقصد دی د الله عبادت دی. که د عبادت او بندګي ته نه لوی کې نو دا ټوله زندګي نه ده، دا شرمندګي ده. او دا دنیا به ختمیږي او د دې دنیا مقصد دی چې تا ته ما ته معلوم نشو، هغه مقصد به پس د مرګ بیا معلومیږي. میدان حشر کې چې ودرېږي ته تا ته به د خپل ژوند نتیجه معلومه شي چې تا په دنیا کې کوم وخت تیر کړو، په کومه طریقه دې تیر کړو. نو که د الله د حکمونو مطابق د ژوند تیر کړي وي نو نتیجه ښه ده، د وي ژوند دې ښه دی. او که چېرې د الله د حکمونو مطابق زندګي دې نه وه تېره کړې دلته فیل یې. نو که په دنیا کې امتحان ورکړې او فیل شولې دوباره امتحان به ورکړې پاس به شي. که دنیا کې د امتحان ورکړې په کمو نمبرو پاس شوی بیا دوباره تیاری وکړې ډېرو نمبرو باندې ځان پاس کا بیا امتحان ورکولی شي. یو پرچه کې فیل شوی تیاری وکړه بیا امتحان ورکړه بیا به پاس شي. خو که یو بنده آخرت کې فیل شو دوباره امتحان ورکولی شي. یو پرچه کې فیل دی د هغې پرچې بیا وخت ورکېږي چې دا پرچه بیا پاس کا نو واپس راتلل دې نشته دی، دوباره دې راتلل نشته په دنیا. نن دې وار دی که در وکړې که رښتیا، نن موقع ده که در وکړې او که رښتیا کې نن دې وار دی. نه که پرچه ده او که ډېرې پرچې دي نن نه تیارې کا دوباره راتلل دې پکې ګوره شته نه. په قیامت کې به بعضې خلک درخواست کوي یو ظلم ته دنیا ته ولې که نه ته ګوره چې زه به څونه مړانه کوم. الله وایي ولې ما ته نه معلوم، زما بندې ما ته معلوم دی چې دې ولېږم همغه ارامېتوب به بیا کې کوم چې دې مخکې کوم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله وایي که چېرې دا کافر دنیا ته واپس لاړ شي ولو ردوا لعادوا خامخا به دوی واپس شي کوي لما نهوا عنه کم کارونه چې دې منع شوي مقه ناروا به دې بیا به یې کوي واپس دې بیا نه رالېږي. الله فرمایي قیامت به راځي وان الساعة لآتیة لا ریب فیها، قیامت به خامخا راځي. وان الله یبعث من فی القبور، هذه قبرونه کې چې څومره مخلوق دي دا به ټول الله دې قبرونه نه راوباسي بیا به یې ځان ته مخامخ کړي. یبعث من فی القبور بس یوازې قبر دی ته نه چې تاسو مقبره کې قبر وکنستو لحد دې پکې جوړ کړه مړی دې پکې سنبال کړه قاضي لګې قبر دې پې واړو دغه قبر دی. یوازې دا قبر نه دی. یو انسان
په خوش ځنګل کې یوازې مړ شو، مارغان او حیوانات زناور راغله او د ده غوښې وخوړلې. دله چا خبر وکړه؟ نشته چا هم نه. زناور راغله او د دې وخوړه، د زناورو خېټې ته ورسېده، دغه قبر شو. بیا دغه زناور یې هغوی عزم کړ، د هغې د ګېډو نه راووته، د فضلې په شکل کې دغه فضلجات په دې ځمکه باندې پراته دي. ذره ذره چې چا ته پته لګي چې دا یو انسان دی، زناور خوړلی عزم شوی دی، هغه د هغې ګندګي دی که انساني ذرات دي، چا ته هم پته نه لګي. الله ته پته لګي دا دې بنده ذرات دي. اوس یې دغه ځای قبر دی. دنیا کې انقلابات ځي و راځي، دا خاوره دې ځای نه بل ځای ته لاړه، بل ځای ته لاړه، مختلفو ځایونو ته ځي راځي. چې کوم ځای د انسان د بدن دا ذرات پراته دي، بس دقه ځای یې قبر دی. په سمندر یو بنده وشو، د اوبو مخلوق وخوړه، عزم یې کړه، د سمندر ویښ ته لاړه، تل کې پروت دی. دغه ځای قبر دی. و چې د انسان د بدن اجزا په کوم ځای برقرار پاتې شو، دقه ځای قبر دی. وان الله یبعث من فی القبور، الله به دا بندیان راوباسي دې قبرونه، بیا به ځان ته پیش کوي، بیا به تې تپوس کوي. کوم انسان کې چې تقوا ده او د الله یره پکې ده، دا بنده بچ دی. او د کم کې چې د الله یره تقوا پرهیزګاري نشته، دی ناکام دی. احادیث مبارکو کې راغلي دي چې بني اسرائیلو کې یو سړی و، ګناهګار و، نو هغه سامانو ته وصیت وکړ چې زه خو زیات ګناهګار یم، چې زه مړ شم او زه الله ته پیش شم، زه به ورته سوی یم، زه خو جواب نشم کولی، ډېر ګناهونه مې کړي دي. داسې وکړې چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ، او ډېر زیات مې وسوځوئ، چې زما بدن ایره شي دونه مې وسوځوئ. نو بیا به هغه ایره راجمع کړئ، لکه بعضې هډوکي پکې چې تروغ و سوځېدلی خو داسې لکه پکاني معده کا، لکه د رانجو په شانتې به زما بدن ذره ذره کړئ. نو نیمه ایرواله او غر ته وخېږي، او چې کله تیزه هوا وي نو ویل وځوئ، او نیمه یو څه په سمندر یې لوکې. چې اړو خدای مې بیا را جمع نه کړو، جوړ مې نه کړو، مخامخ ورته نه شم، ځکه چې مخامخ کېدو کې مې ډېر تاوان دی، ټول عمر مې د ګناه په کار کې تېر کړی دی، ما به خدای نه را جمع کوي. زامنو د وصیت مطابق دقسې وکړل. د حدیث مبارک کې راځي چې دا ایرې یې والوزولې په سمندر او په غرونو باندې، الله پاک د ده د بدن ذرات را جمع کړل، او دې یې ته جوړ کړ، ځان ته مخامخ کې فلانیه دا کار دې ولې کوو، داسې وصیت دې ولې کوو؟ دې ته یا الله ستا نه ډېر یېرېدم، تا ما له کوم قسم سزا راکړې؟ نو ما زامنو ته ستا د یېرې ویلي دي چې ذره ذره مې کړې چې بس له عذابه خلاص شم. وی واقعي زما د یېرې کړي دي. او صحیح سړی و، خو د الله د یېرې دا کار کړی دی، او نور د الله په قدرتونو پوره پوه نو، د الله ګرم کړی نه دی، په ما دې بدګماني ولې وکړله؟ ولذا پانسي باندې قادر نیم، ان الله على كل شيء قدير. خو د الله دا قدرت دته معلوم نو، چې نو معلوم په دې نه دی ونیولې، خو الله د ده هغه زړه ته وکتل چې زړه کې یېره ډېره ده، زما بخیری چې څونه ګناه دې کړه هغه ټول په نیکو مې دله بدله کړه، الله وبخه. نو دا چا په زړه کې چې د الله یېره وي دی به کامیاب شي، او چې تقوا پرهیزګاري د الله یره پکې نه وه دی نه کامیابېږي.
نو د بنده د زړه ته الله ګوري د دننه زړه کې کم خیال راځي هغې ته الله ګوري د ظاهري شکل ته دې نه ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم ستا ظاهري شکل صورت ته ګوري نه ولا الى اموالكم ستاسو د مال دولت ته ګوري نه ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو د زړه ته ګوري ونیاتکم ستاسو د نیتونو ته ګوري عمل کې نیت ته سره په کوم نیت باندې کې اصل د زړه د اراده د نیت دغه ته ګوري په یو نیک اراده باندې کار وکړو نو په دې الله پاک وبخي او یو نیک کار کړی غوړې خراب دی پر کې دنه اراده د صفا نه دي په هغه باندې الله پاک خوشالي نه الټا گرفتار بدی کی دنه کې کارونه ډېر زیات دي خو دې سره نیک نیت هم پکار دی اخلاص پکار دی هر نیک کار چې کې د الله د رضا لپاره وکړه ګور د دین علم زده کول یو بهترین کار دی د دین زده کړه وکړه طالب شه چې ته طالب شې او په اخلاص روان شې نو ستا د قدم د برکته چې ته په یو قبرستان راځې په دغه قبرستان کې ګناهګار مړي دي ستا د قدم د برکته به الله وبخي یو طالب په قبرستان را روان دی اخلاص والا طالب دی سبق را راځي د ده د قدم د برکته الله د ګناهګار مړي بخي د یو طالب او د یو عالم د خپو پیزار د الله په نظر کې د عرش نه اوچت دی عرش الهي پر مخلوق کې ډېر برکتي ځای دی خو د طالب او د عالم پیزار د عرش نه اوچت دی دا ولې وی دا ځکه عرش کې حرکت نشته په ځای ولاړ دی او دا پیزار چې د طالب پخپو کړی دی یا د عالم پخپو کړی نو په دې پیزار کې د تلې راغلی دی د سبق زده کولو لپاره تلې راغلی دی یا بل ته د دین د رسولو لپاره تلې راغلی دی نو په دې پیزار کې د دین لپاره حرکت کړی دی نو دا پیزار ځکه د عرش نه پورته دی د عالم او د طالب پیزار د عرش پورته دی ځکه دې کې د دین لپاره حرکت راغلی دی عرش کې حرکت نه راغلی خو دا طالب په اخلاص روان دی د عالم په اخلاص دی نو دی د عرش پورته دی او که دې بې اخلاص شي نو دا طالب او دا عالم د دوزخ خشاک دی قیامت پر ورځ الله یو عالم ځان ته پیش کی او قاری ځان ته پیش کی تپوس ته کوي ډېر نعمتونه مې درکړي څه دې پکې مال کړي یا الله را دین مې زده کړو لږه تنده مې تېره کړې وه په ځمکه باندې ملاستم په خاورو کې لوغړېدلې تغړېدلې یم دین مې زده کړ خلکو ته مې ورسو الله ته دروغجنه دروغ وی تا خو دین زده کوو دې لږ زده کړی چې په دنیا کې خلک ما ته عالم وایي ډېر لوی عالم دی ډېر خو خیال ډېر ښه پوهېږي ډېر بهترین قاري دی او دقه نوم تا اغوسته دا نوم تا ته ویلی شوی دی په دنیا کې مولوي صاحب ویلی شو عالم صاحب درته ویلی شو قاري صاحب درته ویلی شو او دقه دی غرض او دا غرض په دنیا کې شوی ما سره هېڅ برخه نشته فرشتو ته ویې ته بند په بند دوزخ کې واچوئ
یو بنده چې د الله په لار کې جهاد وکړي او د خپل سر قرباني ورکړي دې نه بهترین عمل کم دی. خو که اخلاص پکې نه نو دا مجاهد، دا شهید، دا غازی دوزخ ته به لاړ شي. دلم تپوس کوي الله ما له یې څه کړي دي؟ وی الله ستا لپاره بس دغه مې کړي چې خپل سر قرباني مې ورکړه، ځان نه خو څه نشته دی، خپل ځان مې ستا لپاره قرباني کړ. الله ورته دروغ وایي تا دې له جهاد کو چې دا خلک راته غازي وایي چې جنډې راشه دا غازي دی، که مړ شو نو شهید به راته وایي. نو تا ته غازي او شهید ویلي شوي دي، همدغه دې غرض و زما رضا ده، خو ته نه تلې دوزخ ته بوځي. یو ډېر لوی سخي کس دی، سخاوت یې کړی دی، قیامت کې د ده نه هم الله تپوس کوي څه دې کړي دي؟ وی الله ډېر مال حال دې را کړو چې کوم دی کې ستا د دین لپاره د پیسو ضرورت و هلته ما کار کړی دی، کونډې رنډې یتیمان غریبانان هغې له مې هره موقع کې تعاون او امداد کړی دی، ستا د دین لپاره مې ډېر دولت لګولی دی، لارې مې جوړې کړي، پلونه مې جوړ کړي، جوماتونه مې جوړ کړي، مدرسې مې جوړ کړي، دولت مې بې شمېره لګولی دی ستا د رضا لپاره. الله وایي دروغ وایي، دا ټول د دې له کول چې دا خلک چې دا فلانې خو ډېر سخي دی او به تا ته خلکو سخي ویلي هم دقه لرې کړي، ما سره دې برخه نشته دی. نو دې نیت ته کتې شي دا درې واړه بهترین عملونه وو، خو چې نیت خراب و نو هیڅ ګټه یې ونه کړله. نو قیامت کې به الله پاک دا ټول مخلوق راجمع کوي او د دنیا چې را کم کردار دی که چا په اخلاص باندې یو کار کړي د نیکۍ کار کړي هغه له اجر او ثواب، او چا چې په اخلاص نه دی کړی نو که ښه کار یې کوي هم عذاب، او چې بد چا کوي خو بد دی، بد خو بد دی. نو هر کار چې بنده کوي نو ډېر لږ تصور وکړي چې دا زه څه کومه نو ما الله ویني، په دقه تصور وکړه. ښه خو دا چې ته دا ووایه چې زه خدای وینمه خو ته لیدی نه شي، نو بیا داسې خو کم از کم ووایه چې ما خدای ویني، ما ویني، نو بیا به ته دا بد کار نه کوې. یو مزدور دی او نیک نشته او زه ته یې کار حواله کړه چې دا کار وکړه، نو بعضې بنده خو اخلاصي وي، نیک نشته خو په اخلاص کار کوي، خو بعضې داسې لټ غوندي چې نیک نیم راوړي ټوله ورځ داسې تېره کړي، څه معمولي غوندې کار وکړو دیاړي ور واوړی ده. اوس که د دې په ځای باندې دا مالک موجود دی خو سترګې ړندې دي، نیک شته ړوند دی، نو دا مزدور بیا نخرې پخرې کوي، نیک اسم لیدل نشي، ناست دی وی لیدل نشي کولی، بیا کار کوي بیا هم لټ دی. او که دا نیک روغ دی او بینا دی لږ داسې خولور هم دی، قارجن هم دی، زورور هم دی، نو د ده مخکې به دا مزدور دی به څه اړي وکړي، که دی ډېر امرال دی خو نیک موجود دی، که اوس ښه کار نه کوم سبا به مې نه پرېږدي، سبا مې بیا نه راغواړي، نو دی د نیک مخکې چې ځان وژني خو کار ډېر کوي چې سبا مې بیا راولي. نو ته چې څه کوې نو کم از کم دی نیک ته خو وګوره که چې نیک موجود څونه کار کوي، نو د نیک نظر خو د دونه نه دی لکه د الله نظر چې دی تا الله ویني. نو ته چې څه کوې نو کم از کم دا ووایه چې الله ما ویني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته الله نه وینې کم از کم دومره چې الله ما